سلامونه د ملي سپورټ د فیسبوک درنو مینوالو ستړي مسئ شپږیزې لیګ ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي او اوس به د بند امیر په لوبډله باندې وغږېږو اصغر افغان چې تېر کال د کابل بازانو د لوبډلې لوبډلمشر و دا ځل بند امیر ته تللی دی راشد خان یې مرستیال کپټان او دی کپټن دی اصغر ستړي مسئ بند امیر لوبډله دا ځل آیا وبه کولی سي چې همغه تېر ځل چې تر فاینله تللی وې وبه یې رسوي بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه احترامات تېر ځل بند امیر لوبډله واقعا فاینل ته رسېدلې وه چې ښه لوبه یې ترسره کړې وه سیمي فاینل ته نه کابل بازانو ویلو چې ډېره ښه مسابقه د ټورنمنټ یو بهترین میچ سوی هره لوبډله چې کله هم یو ټورنمنټ ته ځي هغه هم کوشش ده چې هغه فاینل ته وځي فاینل وګټي نو موږ به انشاءالله دلته کوشش کوو چې ښه لوبه وکړو چې کله هم ته ښه لوبه کوې نو حتما ته فاینل ته رسېږي بله په کابل بازانو کې تېرې شپږیزې ته په کتو سره یو ته او یو هم کریم جنت هغه دوه بیټسمینان وو چې د لوبډلې د ملا د تېر حیثیت مو په بیټینګ کې ترسره کاوه اوس مو کریم جنت هم د لاسه ووتلی دی ځینې نور داسې لوبغاړي لري بند امیر کې چې بیا ملا ورباندې وتړي موږ سره په بند امیر کې تاسو وګورئ په ټاپ اډر کې عثمان غني ده حضرت زاده ابراهیم زادران ده په لوور کې شرف ده میرویس ده نور ځوانان لوبغاړي دي نو ټیم ده دا داخلي ټورنمنټونو کې اکثر لوبغاړي یو بل سره ځي ټیمونو سره تغییر کوي نو انشاءالله کوشش به هم دا چې کوم تېر ځل ریسپانسبیلیټي کریم جنت هغه شوه هغه به دې ځل عثمان غني او حضرت انشاءالله اخلي بله په همغه لوبډله کې یعنې کابل بازانو کې او یا هم نور لوبډلو کې داسې کوم لوبغاړی شته چې ډېر دې ارمان شوی چې کاش دا مې اخیستی وای د بند امیر کې راسره وای او چاره یې راته کړې وای اکشن ده واقعیت خبره به وکړو چې په دې شپږیزه کې هر لوبډلې دا خوښه وه چې کریم جنت موږ سره ځکه چې تېر ځل هغه ډېر ښه رنزونه کړي ښه پرفارمنس یې کړي په داخلي لوبغاړو کې هر لوبډلې کې هغه موږ سره دې وخت کې موږ هغه ټاپ اډر او الراونډر په حیثیت موږ ټیم ډېر سترانګ وای خو په هر صورت د هغه ځای به دې ځل موږ سره انشاءالله میرویس اشرف ډکوي چې الراونډر پرفارم به موږ ته کوي نو خامخا دلته ټول لوبډلې داسې دا رقم جوړېږي چې خامخا یو نوی لوبغاړی ته نه ځي نو موږ به دې ته نه ګورو موږ سره چې اوس کومه لوبډله ده نو ګمان کوم چې ډېر بیلنس لوبډله ده د بند تېر ځل چې کابل لوبډله کومه وه هغه نه بهترین دې ځل موږ سره ده ځکه چې تېر ځل موږ سره په لوور اډر کې هغه رقم بیټسمینان نه وو چې موږ ته میچ فینش کړی وی نو دې ځل موږ سره هغه لکان څه لکه طارق ستانیزی شو شرف شو میرویس اشرف شو سردار شو نو هغه کسان موږ لرو چې انشاءالله ځکه په کابل کې میچ ختمول ډېر مهم دی فینشینګ او موږ سره په فینشینګ کې ښه لوبغاړي دي بله تمریني لوبې تقریبا تاسو ډېرې زیاتې وکړه بند امیر لوبډلې دغه لوبو کې داسې لوبغاړي درته څرګند سوه چې دغه شپږیزه کې به درته ډېر ښه ځلیږي او ښه پرفارمنس به کوي واقعا په دې موږ چې کوم دغه څلور پنځه شپږ پریکټیسي مسابقې وکړې په دې کې چې موږ کتل عثمان غني ډېر فارم کړو او لاندې طارق ستانکزی چې ډېره ښه لوبه کوله شرف هم ډېر ښه نو طارق ستانکزی په منډل کې موږ سره چې کوم پرفارمنس وکړل نو امیدوار یو انشاءالله په ټورنمنټ کې هم ښه پرفارمنس کوي بله که د خپلې لوبډلې ته تخنیکي نظر وکړې د شپږیزې سږ کال کې د لوبډلې په کوم سټیج کې به قرار ولري ټیم ډېر بیلنس ټیم ده ماشاءالله زه بیا هم دا وایم شپږیزه کرکټ د T20 کرکټ د په دې کې ته دا نشي ویلی چې کوم لوبډله به وځي خو زه دا هم چې کوم لوبډلې ټیم ټورنمنټ سیریز واخیسته او فوکس پې ټورنمنټ باندې نو هغه ټورنمنټ فاینل ته وځي فاینل به هم ګټي نو انشاءالله موږ لوبغاړي چې زه ګورم هغه ډېر زیات اماده دي او فوکس دي هر میچ ته نو انشاءالله امیدوار چې ښه لوبه وکړو نو چې ښه لوبه وکړي حتما ته فاینل ته وځي اصغر افغان تېرې شپږیزې کې زه د صحنې شاهد یم یعنې تاسو به ډېر کم هدف کېښوده بیا به تبصره کوونکو یا مینوالو همدا اټکل کوه چې اصغر افغان بایلي دا لوبه مګر بیا دې هم دا لوبه راګرځوله دغه کوم راز ته ځکه که ووایې چې دا کورني لوبغاړي دي ما ته معلوم دي نو نورو ته خو هم معلوم دي راشد ته معلوم یا شافور ته هم معلوم دي زما یو عادت ده زه کله هم خدای چې هر څومره رن مې کړي زه میچ دا ته نه ګورم چې زه میچ وبېله زه کوشش کوم چې فایټ وکړم او چې کله هم ته فایټ کړې نو ډېر مشکل سره ته میچ بېلې نو که تېر ځل موږ کم هدفونه مو ورکړي ټارګېټ یې ښی دی او مخالف نه یې چیز کړي خو زه په هغه کې کریډټ بالرانو ته ورکړم چې بالران د فیلډ مطابق بالینګ کړی ده ډېر ډسپلن بالینګ نو په دې وجه باندې مخالف بیټسمین ډېر مشکلات شوي دي حالانکه که موږ یو څو شل کړي دي نو مخالف په شپږ اوور کې شپېته کړي دي شپېته رنز کې دغه ټول ټیم آوټ شوی دی نو ما ټیم ته همدا ویلي چې هېڅکله به هم نه غورځېږي مورال به نه غورځوي که یو دوه وکټې لاړې میچ راګیرېږي ځکه دلته دا رقم کنډیشن دی یا دا رقم پلیران دي چې هغه یو د میچ ینګسټر دي نو په اسانه میچ نشي فینش کولی نو په دا وجه وه چې زه به خپل میچ متوجه وم او هار به مې نه منه نو په تر اخره پورې میچ به تلم نو په دې وجه ما میچونه مو ګټل بله دا ځل به دغسې لوبډله هم ویني په مخ کې چې کیدای سي مقابله ورسره سخته وي لوبډلې ما سره ټول بیلنس لوبډلې دي خو په دې کې که زه وګورم بوس لوبډله چې دا ایکسپیرینس لوبغاړي ډېر لري
او دا رقم میسانه کم ایکسپیرینس لوبغاړي لري نو دا دوه ښه ټیمونه دي ما په حساب باندې باقي کرکټ د څوک دانه چې څوک به ګټي څوک به ویلي خو زما په نظر باندې دا ښه ټیمونه دي ډېرې زیاته مننه اصغر د بند امیر شامران د لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان هڅه کوي چې دا ځل هم دغه لوبډله تر اتلولۍ ورسوي تر بلې مرکې